پاکستان تحریک انصاف سره یو ځای شوي څه هم چې مخکې د هغې مخالف بیانات راتلل د محمود خان اچکزئ د یعنې تاسو وایي دا فرسټ ټایم باندې دا ریګینګ شوی نه زه خو دا وایم چې 2013 کې ریګینګ شوی دی بلکې هم شوی دا اوس خو په دې کې ډېر غټ سطح باندې ریګینګ وشو په ګورننس خو زه د دې بيخي زما خیال دی ګورننس خو دلته ډېر خراب دی پاکستان تحریک انصاف د کارکردګۍ نه مطمئن ځکه چې یو خوا ما 13 ورځې سهیل افریدي سره خبرې کولې نو هغه وایي چې موږ دلته شعور راوستی دی بل اړخ ته په دغه کې شعور نشته په پنجاب کې زه د کارکردګي په بیا زره شم خو دلته د پاکستان کې د نن سټرکچر کې بیا د نه راولم د خیبر پښتونخوا په وفاق باندې کم از کم 100,000 ارب روپۍ دي ملګرو دا وخت سره نیازبین ملنګ چې کوم د پی کې ایم اف سره انرژیټک ینګ فعال غړی دی راځو د هر څه نه مخکې ستړي مې شهر کلی درته وایم خیر راغلی خوشحاله یو درته خیر راځم څه پوښتنې لرم ګڼ شمېر خلکو دغه نیوکې بیا په خاص توګه د قامپرست ګوندونو چې څنګه تاسو د پاکستان تحریک انصاف سره یو ځای شوي څه هم چې مخکې د هغې مخالف بیانات راتلل د محمود خان اچکزئ د اړخه اوس یو ځایوالی دی یو ځایوالی تر دې حده پورې دی چې هغه که جیل ته ځي او که څه بیا پکې دغه مشر ټاکي محمود خان اچکزئ پکې مشر ټاکي د دې جواب به تاسو څنګه ورکوئ یو ډېره مننه چې ته دومره ښایسته محفل او بنډار جوړ کړل د ډېر مختلف فکر ملګري د ډېر وخت بعد هم دلته سره ولیدل او مجلس مو وکړ ډېر زیات خوند یې وکړلو چې د پښتونخوا ملي پارټي په پاکستان کې دننه یو خپل تاریخ دی او په تاریخ کې دننه هغه یو ډېر جمهوریت پارټي پرو ډیموکراټک پارټي پاکستان کې پاتې شوی په ډېر یو شمېر چې کوم د مشر محمود خان اچکزئ د اوس نه د 50 کالو نه د کوم د پالیټکس شروع کړی په پاکستان کې دننه د جمهوریت لپاره د ټول سټرګل روان دی پاکستان د چې څومره هم مسایل دي کاغه داخلي دي او خارجي دي دا غي حل موږ دا غړو چې د جمهوریت کې په جمهوریت کې دا چې بیا خو د کوم دیموکراسي د مارشل لا راغلي د هغه د جزیه الله کو او هغه د مشرف د ټولو اول مخالفت بیا موږ په خپل پارټي مشر محمود خان اچکزئ کړي وخت په وخت باندې په دې کې زموږ د کوټه شهیدان دي د دریاتیا او کدا څه بیا زموږ د 2000 شهیدان په کوټه کې شوي دي خو په دې سره څوک په پاکستان کې دنه بیا موږ کوشش وکړو چې په د دیموکراسي د چارټر اف دیموکراسي جوړ کړو ټول پارټیانو موږ دې ته جوړ کې چې لندن ته لاړل د بنظیر د نواز شریف د ټولو سره چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره یو جوړ من یو د خپل د کوم انټرست باندې نېشنل چارټر اف دیموکراسي جوړ کړو د چارټر اف دیموکراسي په بنسټ باندې پاکستان کې اتلسم ترمیم وشول چې جمهوریت سنه شکل کې خپل بحال شول او هغه د پاکستان کې تر ډېر حد پورې ډېر مسایل دي حل کړل څنګه اوس بیا غدا سې شول چې په پاکستان کې دنه بیا د ډیپ سټیټ ورته ویل شي چې ډیپ سټیټ یا د پاکستان اسټابلیشمنت بیا غوسته چې په پاکستان کې دنه د جمهوریت کمزوري کې د لپاره که هغه د تیر حکومت کې د باجوا او یا د راهیل شریف په ټایم کې هغه درنه کې دی هغه نه بعد د عمران خان حکومت د پی ټی آی والو چې موږ د غوستل موږ د خلکو چې د جمهوریت کوم د 2013 سلیکشن چې په داندای باندې سره شوی فوج د کې داندلی کړي او دلته خپل حکومت راوسته او هغه ته پر شای خپل حکومت چلاولو ډیپ سټیټ چلاولو او هغه د پر موږ بیا د پاکستان ډیموکراټک موومېنټ جوړ کړو د ریسټوریشن اف ډیموکراسي د لپاره جمهوریت په بدلته عین بالا دستی بوي او په عین کې چې څه شي لیکل شوی هغه کې به د وسایل اختیار دي او هغه په باره کې موږ خپل سټرګل وکړو سو د بدمرغه چې هغه د کم د الیکشن وشول د 2023 هغه کې د ډیره پارټیانو خپل کمپرمایز وکړ په سټند باندې چې ووټ کو عزت دو یا د ووټ د غرباره او هغه داسې د حافظ اسمونیر صاحب داسې یو ډېر کمپرمایزد الیکشن وشول یو ډېر ریګینګ وشول په الیکشن کې انتهایی د غټ سطح باندې او هغه کې داسې یو اتلس نور سټو کټلو والا یو کسرالو هغه وزیر اعظم شول او هغه د انسانانو په ووټ نه غوښنه انسانانو په ووټ چې څوک امرانه دغه حق ته چې هر څوک زموږ سره اختلاف ته کچا علماء تاسو دا فرست ټایم باندې دا ریګینګ شوی نه زه خو دا وایم چې 2013 کې ریګینګ شوی بلکې هم شوی دا اوس خو په دې کې یو ډېر غټ سطح باندې ریګینګ وشول چې یو پارټي راځي او هغه حکومت جوړوي او دلته په خلک ناسو د الیکشن پر چاته ویل چې 1 لک کروڑ روپے راکړه 10 کروڑ روپے راکړه چې موږ ته سټونه درکړو او هغه کې راشي کله چې داسې حکومتونه راشي د ان ډیموکراټک بل د کمپرمایز وي د دې شا خو یې اختیار نه خو دې ته ساين کوي رابرټ سټمپ وي نو په بند کې بیا داسې غیر جمهوری قوانين پاس کېږي لکه شپږشتم ترمیم یا داسې وشتم ترمیم او هغه کې داسې غیر انټي هیومن یا انټي ډیموکراسي لاس پاس کېږي لکه د پیک اکټ لکه تاسو وګورئ په لندن ورځ کې د ایمان مزاری نیول شوی را دا کې تاسو هغه وګورئ چې دې هغه چې وګورئ دا
اف آی آر متن وګورئ چې د داسې په دې وجه نه چې د ریاست پاکستان او داسې قانون لار ورته جوړ کړی دا وکړي یو عام ټویټ څه په دې کې څه دومره نشته بنیادی انساني حقوق هغه دي خدای خاوند بیا پسې کې کړي چې د دې هغه کړي دی ریټویټ کړي نو پر ریټویټ باندې ته دغه خاوند له ولس کال کې ورکړي دا صرف په ایمان مزاري باندې ودرېږي دا کس کم رولینګ پارټیز دي کدي دا خیال چې موږ اوس بچو سبا هم د دې قانون د لاندې د بم پروسیکیوشن کیږي چې کم په دې خاموشري کم زمو خاص سپیسیفیکلی د ډېر پارټین خاموشري کاغه د جمعیت العلماء اسلام نه کاغه د عوامي نشل پارټي ردا چې نور هغه دا خیال کې موږ ته پسنه وای نو خدای د فیوچر لپاره خطرناک راځي سبا د دې سیاواز کوي مخامخ په دې د کم قانونونه دي جوړ کړل او د ځانته سیف کړو د عدالتونو ځانته کنټرول کړل د هغه په څیر راځم د پاکستان د پی کے ایم د یو کارکون په حیثیت باندې د پاکستان تحریک انصاف کارکردګي ته دا په کوم صوبه کې کارکردګي په کوم نظر باندې ګوري کارکردګي سره نه د څه په پاکستان کې د نه خو مسلې ډېرې هم دي په خاص توګه په صوبو کې بیا داسې وي چې د خبر پښتونخوا سره مسایل په ګورننس خو د دې کې بيخي زما خیال دی ګورننس خو دلته ډېر خراب دی پاکستان تحریک انصاف د کارکردګۍ نه مطمئن ځکه چې یو خو ما 13 ورځې سوال فری سره خبرې کولې نو هغه چې موږ دلته شعور راوستي دي بل لړخته په دغه کې شعور نشته په پنجاب کې زه د کارکردګي په بیا زره شو خو دلته د پاکستان کې د نن سټرکچر کې بیا د نه راولم د خبر پښتونخوا په وفاق باندې کم از کم 300,000 ارب روپۍ دي صحیح 300,000 روپۍ چې تر واخله د ته یوټیلایز کې په دې کې د ته ډېر شیزونه کولای شي مطلب ته دلته انفراستراکچر جوړول شي دلته د یونیورسيټي کارخانه ایکس واي ډېر شیزونه انفراستراکچر سره ها کولای شي دویم ډېر غټه مسله ده چې چیف سیکریټري چې د صوبې راځي هغه د وفاق کې کوي د سی اس اس افسر دی دغه اختیارات د وزیر اعلی نه ډېر سیوا دي چیف سیکریټري نه وزیر اعلی په کار خدای چې تلسم ترمیم نه بعد دلته خپل چیف سیکریټري اوسه د گورننس هغه وي زدا نه وایم چې مبارک او چې یار د پی ټی آی ډېر یو حکومت دی د پرسزي د گورننس ډېر هغه مچ ډېر ناقص گورنر دی او هغه کې شت عوامل داسې چې پاکستان په سټرکچر کې ډېر غټه مسلې دي او وجاهات دي چې دا سو پورې هغه نه حل شوی د بیوروکراسي او خاص توګه د مسلو تر شا ماته خارج د بیوروکراسي او اغبل شي چې د وسایلو باندې چې کم 15,000 ارب روپۍ چې د سو پر خبر پښتونخوا ته ملو شي کم از کم په دې باندې ډېر خراب شي ځکه چې زموږ چې کم مین مسلې څوک ته پام نه کوي کم ایکسپینډیچر د ترقیاتی فند ډېر کم 200 ارب روپۍ 200 ارب روپۍ او هغه کې هم کله سو استعمال شي سو استعمال شي زموږ ډېر نور مسلې چې دي هغه زیاتره په تنخواګانو کې په بل څه کې د پیسې لاړ شي دغه کې عام ولس په دغه باندې سزما په خصه داسې ډېر پیسې هغه نه لګي چونکې دا پیسې موږ ته ملاو شي لږه باندې ډېر شي کولای شو هسپتالونه جوړول شو داسې کارخانو سپورټ ورکول ډیولپمنٹ کې انفراستراکچر جوړول شي او د سره حالات هم داسې دي چې د پاکستان چې کوم پالیسیز دي انټرنل پالیسیز داسې امبیګوس دي هغه کې خبر پښتونخوا د حالات انتهایی خطرناک دي چې دلته بیا پکې امن نشته یا بل څه نشته او تاسو ګورئ هر ورځ پولیس باندې اټیکس کیږي دا ټول حالات چې راوخت نو خبر پښتونخوا کې گورنر ساهم لري ډېر تر شان نور ډېر عوامل در پیټه کومن اور خو ډېر مهرباني ډېر زیاته مننه وخت راکولو خوشاله اوس